حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے فرمائی چی منگا یعنی مسلمانان په داسې حال کې کتلی چې په وخت کې به د جماعت نه کې څوک نه شریکېدل په منځ کې به جمع سره مونځ نه کولو، جماعت سره به شرکت نه کولو، یا به هغه یو منافق و چې دغه منافقت به بالکل معلوم و، هر چاته به معلوم و چې دا منافق دی، او یا به هغه سړی مریض و چې د مریضتیا د بیمارۍ د مجبورۍ د وجې نه به جومات ته نه شو تللی، او بعضې مریضان به داسې و چې دوه کسانو باندې به یې لاسونه اچولو او روانو جومات ته به یې ځان را رسولو. یعنې بعد عبدالله ابن مسعود فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته سنت هدا، سنن هدا راښودلي دي، تعلیم یې راکړی دی. یعنې دین او د شریعت داسې خبرې چې هغه کې زموږ د هدایت او سعادت ورسره وصل دی او پیوست دی. په هغه سنن هدا کې، په هغه خبرو کې، سنت کې موږ ته دا خبره ښودلې چې په جومات کې چې کوم ځای کې اذان کېږي هلته به مونځ د جماعت سره ادا کول وي، دا په سنت هدا کې موقتو کې شمار شوي دي. او بیا په بل روایت کې عبدالله ابن مسعود سے فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره مې نقل کړې ده چې فرمایلی دي چې ای مسلمانانو، تاسو د خپل پیغمبر سنت هدا چې کوم مقرر کړي دي، یعنی هغه اعمال حکم چې کړی چې الله جل شانه د مقام قرب او د رضا ته رسیدونکي اعمال دي، نو هغه 5 وخته منځونه تاسو په جمع سره ادا کوئ. دا په سنت هدا کې شمار دي، سنن هدا کې شمار کړی شوي دي. او تاسو په خپلو کورونو کې مونځ مه کوئ لکه څنګه چې یو شخص نبي علیه السلام ته اشاره کړې ده چې په هغه وخت کې به یو کس و چې مونځ کې به شرکت نه کولو جمع سره، هغه ته اشاره وکړه د هغه په شان د مونځ په کور کې مه کوئ. او که تاسو د خپل پیغمبر دغه طریقه پرېښودله چې خپل منځونه تاسو جمع سره نه کوئ او په کورو کې کوي او جمع ته نه حاضرېږئ، نو تاسو په دې پوه شئ چې تاسو د هدایت لاره پرېښودله او د ګمراهۍ په لار راسو روان شوئ. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته موږ تاسو دا خبره زده کړه چې یو خو موږ تاسو 5 وخته مونځ پابندۍ سره کوو، بل دا چې جمع سره به کوو. که څوک د جمع سره مونځ نه کوي، د خپل پیغمبر طریقه پرېښودله، په هغه وخت کې به د نبي اسلام په زمانه کې به جمع کې چې شرکت نه کولو، نو هغه به هر چاته معلوم چې دا منافق دی. نو معلومه دا شو چې مونځ جمع سره نه کول دا خوی د منافق دی، عادت د منافق دی. لهذا مسلمانانو ورونو، د منافقینو عادتونه ځان کې مه پیدا کوئ، مونځ جمع سره ادا کوئ، پابندۍ سره کوئ او جمع سره کوئ، بغیر د عذر شرعي نه جمع مه قضا کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.